السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ویډیو در باندې اینم د دې نه پس بیا خبرې کوو. راځئ دا ویډیو اول وګورئ. پکه نه حال پکه ملګرو نه دا هغه حال خلک دي چې د دوی په زړونو کې ډېر څه پراته وي، د دوی ډېر لوړ احساسات وي د دغه خلکو. دا خلک هم څه ویل غواړي، ډېر څه احساسات لري، د دوی په زړونو باندې چې څومره بوج دی نو دا صرف یو الله ته پته ده. دغه خلک دا د دې ټولې معاشرې غم او درد زموږ په زړه کې څه غم او درد راځي نو موږ یې نورو سره شریک کړو، د زړه حالات د زړه خیالات نورو سره شریک کړو، خپل زړه سپک کړو. خو د دغې خلکو د زړه سپکولو هېڅ یو لار نشته دی. دغه ملګری په یو پروګرام کې لګیا دی، کوشش کوي چې د خپل زړه حالات د خپل زړه خیالات دا شریک کړي د نورو خلکو سره، خو چونکې د ده د ژبې نه اواز نه وځي، د ده د خولې نه اواز نه وځي. نو زما دغه یو پیغام ټولو ملګرو ته چې دا خلک دا ډېر بې زبانه خلک دي، د دغې خلکو په معاشره کې خاص خیال وساتئ. دا خلک تاسو ته نشي ویلی چې زما یخني کېږي، دا خلک تاسو ته نشي ویلی چې زه وږی یم، دا خلک تاسو ته نشي ویلی چې زما پیزار نشته دی، دا خلک تاسو ته نشي ویلی چې زما جامې نشته دی. داسې خلک چې د هغوی د خولې نه دا خبرې نه راوځي د هغوی د ضروریاتو متعلق، خو چې موږ د دغې خلکو د مخ په انداز باندې د دغې خلکو د مخ د لوستو نه اندازه ولګوو چې دې سړي ته څه ضرورت دی او دې سړي ته د کوم یو څیز کمی دی. زموږ په معاشره کې داسې خلک ډېر زیات دي. راځئ د دغې خلکو مدد وکړو، د دغې خلکو هیلپ وکړو، څومره چې هم دوی ته ضروریات وي دوی ویلی نه شي د خپلې ژبې نه، خو چې موږ د دغې خلکو چې څه ضروریات وي دا ورله پوره کړو. چاپېرچل کې وګورو زموږ او ستاسو په کور کې به هم داسې څوک وي، زموږ او ستاسو په ګاونډ کې به هم داسې څوک وي. اوس روژه هم را روانه ده، کوم ملګري که زکات د چا داسې صاحب استعداد وي او زکات ایستل غواړي نو خپل زکات په وخت باندې ورسوئ دغه خلکو ته چې دوی په ځان له هم د روژې څه ناڅه بندوبست وکړي. دا خلک زموږ سره په روژه کې یو ځای شامل شي، بیا ورپسې اختر را روان دی چې په هغې کې هم شامل شي. نو دغه ویډیو صرف دغه مقصد دپاره و چې دا خلک بې زبانه دي، د دغې خلکو ضروریات دا تاسو پوره کوئ د دوی د وینا نه بغیر، ځکه چې دوی خو چاته وینا نشي کولی. که ته وږی شې ته به چاته ووایې چې زه وږی یم، که ستاسو مجبوري وي چاته به ووایې چې زما دا مجبوري ده، خو دا خلک چاته نشي ویلی چې زما دا مجبوري ده. نو لهذا د دغې خلکو ډېر زیات خیال وساتئ. ستاسو ورور ابراهیم تاج. السلام علیکم.